په دې خبره خو موږ ټول پوهیږو چې البرټ اینشټاین د تاریخ تر ټولو لوی نابغه و، دومره زیات چې هغه په یوازې ځان له زرو ساینسپوهانو سره دماغ جنګولی شول. هغه شیان چې موږ یې په اړه فکر هم نشو کولی، په هغه شیانو انشټاین فکر وکړ، ځان یې پرې پوه کړ او د ټولې نړۍ لپاره یې سهولت رامنځته کړ. البرټ اینشټاین یو فزیک پوه و چې د ځانګړي نسبیت ای مساوي کیږي ام سی مربع نظریه یې خپره کړه او د فوتو الکتریک قوانین یې جوړ کړل او ټوله نړۍ یې حیرانه او پریشانه پرېښوده چې له همدې امله هغه ته د نوبل جایزه هم ورکړل شوه. د هغه د غیر معمولي فکر او درک ځواک لیدلو په وجه خلک په دې باور وو چې انشټاین غیر معمولي دماغ درلودل، کوم چې دا د انسانانو څخه ډیر مختلف وو. په دې خبره انشټاین خپله هم پوهېده او له همدې امله هغه نه غوښتل چې تر مړینې وروسته د بدن د کوم یو غړي تحقیق وشي، بلکې هغه تر مرګ وروسته د خپل جسد د سوځولو لارښوونه کړې وه. لیکن بیا هم هغه څه وشول له کوم څخه چې انشټاین ویریده. په 18 د اپریل 1955 کال کې کله چې انشټاین د پرنسټن په روغتون کې مړ شو، نو د اټوپسي لپاره یعنی د مړینې د علت د معلومولو لپاره چې کوم ډاکټر راغی، هغه په پټه د انشټاین مغز غلا کړل، ځکه چې هغه د پوهېدو ته لیواله و چې د نړۍ د تر ټولو پوه انسان د دماغ دننه اخر څه دي. یو ځل بیا د انفارمیټیو پښتون چینل په ویډیوګانو کې ښه راغلاست. لیدونکو هغه ډاکټر چې د انشټاین دماغ یې غلا کړی و ډاکټر توماس هاروي و، کوم چې له د سره د پیښیدونکي انجام څخه زیات یې د دې ځانګړو دماغو له مطالعه کولو سره علاقه درلوده. څو ورځې وروسته کله چې د پرنسټن روغتون د ډاکټر هاروي له دې حرکت څخه خبر شو، نو هغه یې له دندې لرې کړ. مګر ډاکټر هاروي د البرټ اینشټاین د زوی هانسل برټ په تعقیب کې بریالی شو چې د ته اجازه ورکړي ترڅو د هغه د پلار مغز وڅېړي او د هغه پټ رازونه رابرسېره او ټولې نړۍ ته یې وښیي. له هغې ورځې څخه وروسته د دماغو لپاره اوږد سفر پیل شو. ډاکټر هاروي یو پیتالوجیست و، کوم چې یوازې د پوسټ مارټم په اړه پوهېده او دا یوازې د هغه خیال و چې هغه به وکولی شي د دې نابغه په دماغو څېړنه وکړي. اوس حالت داسې شول چې ډاکټر هاروي په پرنسټن روغتون کې خپله دنده له لاسه ورکړه او همدارنګه د پیتالوجیست درجه هم. د انشټاین دماغ چې ډاکټر هاروي له مخکې څخه ساتلی و د پنسلوانیا ښار فیلاډلفیا ته یوړل، چیرې چې هغه د دماغ ډېر عکسونه واخیستل او بیا یې هغه 240 کوچنۍ ټوټې پرې او هره ټوټه یې په جلا جلا بوتلونو کې تر کېښودلو وروسته په خپله زیرزمینۍ کې پټ کړل. او د همدې مسئلې په سبب ډاکټر هاروي څو ځله له خپلې مېرمنې سره شخړه وکړه، ځکه چې د هغه مېرمن به اکثر ورته ګواښ کوه چې هغه به دا دماغ بهر چیرې وغورځوي. یوه ورځ شخړه دومره لویه شوه چې دواړه ښځه او خاوند له یو بل څخه جلا او طلاق یې واخیست او ډاکټر هاروي له دماغ سره د کینساس ښار ویچیتا ته ولاړ، چیرته چې هغه د بیولوژیکي ازموینو په یوه لابراتوار کې د طبي څارونکي په توګه کار پیل کړ او دلته هغه په خپل خالي وخت کې د انشټاین د دماغ د مطالعه کولو پوره هڅه وکړه. له هغې وروسته هغه په مکرر ډول دندې بدلې کړې او له مغزو سره مختلفو ښارونو ته لاړ. له ډېرو کلونو تېرېدو وروسته ډاکټر هاروي د انشټاین د مغز په اړه کومه قوي څېړنه ونه شوه کولی او علاوه پر دې یې طبي جواز هم لغوه شو او آخر یې اقتصادي وضعیت دومره خراب شو چې هغه د پلاستیک په فابریکه کې کار پیل کړ او بیا یې د لومړي ځل لپاره په هغه وخت کې یوه ښه پرېکړه وکړه چې د دماغ مختلفې ټوټې د مفصلې څېړنې لپاره د نړۍ غوره نیورولوجیست ته واستوي او هغه همداسې وکړل. په 1955 کال کې د دماغ تر غلا کېدو 30 کاله وروسته یعنی په 1985 کال کې د لومړي ځل لپاره د انشټاین د دماغو په هکله یوه څېړنه خپره شوه. له هغې نه وروسته په راتلونکو 28 کلونو کې د نړۍ مختلفو نیورولوجیستانو د دې نابغه دماغو په هکله ډېرې څېړنې خپرې کړې، په کومو کې چې دا معلومه شوه چې د انشټاین دماغ د عادي انسانانو له دماغو څخه ډېر مختلف و. تر ټولو لوی توپیر د مغزو په کارپس کولوسم نومي برخه کې وموندل شو. اوس دلته په دې پوهېدل ضروري دي چې د انسان مغز په 2 مختلفو برخو ویشل شوي دي. کوم کار چې انسان ترسره کوي هغه لومړی د دماغو په یوه برخه کې پروسس کیږي او بیا دماغ زموږ د بدن هغې برخې ته سیګنال لیږدوي. چپ طرف دماغ زموږ د بدن ښی برخه کنټرولوي او ښي طرف دماغ زموږ د بدن چپه برخه کنټرولوي. له دې علاوه په سلو کې د 90% انسانانو له چپه مغز څخه د خبرو، پوهاوي، د ریاضیکي محاسباتو او لیکلو په وخت کې کار اخیستل کیږي. په داسې حال کې چې ښي طرف دماغ د خلاقیت، د شکلونو درک، هنر او موسیقۍ مسؤلیت لري. اوس به تاسو فکر کوئ چې په دې ټولو کې د کارپس کالوسم څه کار دی؟
تصور وکړئ چې تاسو په کیبورډ یا ګرځنده ټلیفون کې ټایپ کوئ. په دې وخت کې زموږ دواړه لاسونه په ټایپ کولو بوخت دي. د ټایپ کولو پر مهال تاسو چپ لاس تېروتنه وکړه او تاسو سمدلاسه خپل ښی لاس د دې غلطۍ د له منځه وړلو لپاره استعمال کړو. نو دا په دې معنی ده چې کله ستاسو راسته طرف دماغ غلطي وکړي نو هغه سمدلاسه چپه طرف دماغ ته د سیګنال ورکولو په واسطه غلطي اصلاح کوي. هغه حصہ چې د مغزو دواړه برخې یو له بلې سره نښلوي د کارپس کالوسوم په نوم یادیږي او د انشټاین کارپس کالوسوم د عادي انسانانو په پرتله ډیر لوی و. دا په دې معنی چې د هغه د کیڼ دماغ او ښي دماغ ترمنځ ډیره قوي اړیکه موجوده وه او له همدې امله انشټاین په یو وخت د ډیرو پیچلو ستونزو او حالاتو تصور کولی شو. د کارپس کالوسوم د لویوالي سربیره د انشټاین د مغز نمونې هم له نورو څخه ډیر توپیر درلود او څېړونکي په دې باور دي چې د دې له امله په دماغو کې د نیورون جریان ډیر ښه وي. د نیورونونو ښه جریان په دې معنی دی چې د هغه د ریاضیکي محاسباتو ځواک ډیر زیات قوي و. البرټ انشټاین د پیچلو ریاضیکي ستونزو د قلم او کاغذ کارولو پرته د خپلو مغزو په مرسته د حل کولو وړتیا درلوده. د یوې څېړنیزې مقالې له مخې د نیورونونو د لوړ شمېر د درلودلو یو بل لامل دا و چې کله چې د انشټاین دماغ وتلل شول نو د هغه وزن 1230 ګرامه و. څېړونکي په دې باور دي چې د انشټاین د مغز کرښې خورا نری وې او له همدې امله په دې کې زیات نیورونونه موجود وو. لیکن تر ټولو لویه پوښتنه دا وه چې آیا انشټاین د داسې ځانګړو دماغو سره زیږېدلی و یا تر زیږېدو وروسته په دې کې بدلونونه رامنځته شول. له څېړنو وروسته معلومه شوه چې کله انشټاین پیدا شوی و نو هغه تر 15 کلنۍ پورې خبرې نشوې کولی. په داسې حال کې چې نور ماشومان د 2 یا 3 کلونو په عمر کې خبرې پیل کوي او وروسته کله چې د خبرې پیل کړي نو هغه د ډیرو خبرو کول نه خوښول او همیشه په خپلو فکرونو کې ډوب پاتې و. له هغه سره د شیانو د یادولو ځواک ډیر لږ و تر دې پورې چې هغه ته د صدا ضربي زباني یادول هم ستونزمن و. هغه په منطقي طریقو د ریاضیاتو او شمیرو په پروسس کولو کې ماستر و نه د هغوی په یادولو کې. د ښوونځي په دوران کې انشټاین په باقي نورو ټولو مضامینو کې ناکامیدو خو ریاضي او ساینس هغه یوازیني مضامین وو په کومو کې چې د نمرې تر ټولو زیاتې وې. کله چې البرټ انشټاین 12 کلن و نو یوه کورني ښوونکي د هندسې کتاب د انشټاین په کور کې پرېښود. په حیرانتیا سره انشټاین د ټول کتاب په یوه ورځ کې ولوست او خپلې هندسي مفکورې یې پاکې کړې. نه یوازې دا بلکې هغه په 14 کلنۍ کې د بشپړې او توپیري محاسبې ماستر شو. په ریاضیاتو او ساینس کې د هغه ګرفت دومره قوي و چې کله به یې د پوښتنې لپاره لاس پورته کوه نو پروفیسران به ویریدل ځکه چې ډیری وختونه د انشټاین پر پوښتنو پوهېدل د ښوونکو لپاره ستونزمن و. له ډیر کم عمر څخه هغه غوښتل چې د کائناتو قوانین په یوه کوچنۍ معادله کې راټول کړي او دا هغه د خپل ژوند هدف ټاکلی و. انشټاین په 26 کلنۍ کې د 4 څېړنیزو مقالو په خپرولو سره نړۍ حیرانه کړه او له همدې امله هغه ته د پی ایچ ډي درجه او د انسانیت لپاره د غوره رول لوبولو لپاره د نوبل جایزه ورکړل شوه. دا خبره تاسو صرف له دې معلومولی شئ چې د انشټاین له مقالو پرته ساینس نیمګړی دی. ډیری ډاکټران او ساینس پوهان دې پایلې ته ورسېدل چې د انشټاین دماغ د هغه له زیږون وروسته ځانګړي شول. د دې تر شا لوی لامل دا و چې کله به هغه د خپلو پوښتنو ځواب ترلاسه نه کړ نو هغه به د خپلو دماغو په مرسته د ځواب د موندلو هڅه کوله. په کم عمر کې د دې کار د کولو له امله د هغه دماغو په ځانګړي ډول وده وکړه. نن ورځ هم د انشټاین د غیر معمولی دماغ د امریکا د میټر په موزیم کې ساتل کیږي کوم چې په مایکروسکوپي سلایډونو کې په خورا احتیاط سره کېښودل شوي دي. هیله ده چې د انفارمیټیو پښتون چینل دا ویډیو لایک او له خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ. په راتلونکي په زړه پورې ویډیو کې به سره وینو. تر هغې د خدای په امان.